په کندوز کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي پر دوام تازه د دشتیرچي ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو له لوري د افغاني سرې میاشتې ټولنې په مالي ملاتړ د دغې ولسوالۍ پر 112 وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو خوراکي توکي ویشل شول. مسؤلین وایي په دې مرستو کې اوړه، غوړي او بوره شامل دي او هڅه کوي چې خپلې مرستې لا پراخه کړي. هغه خلک چې هغه یو متضرره وو، سیلاب وهلي وو، د هغو سره تاسو په خپلو سترګو وینئ چې د هغو سره کمک وکړئ. تقریبا 2 ډوبه غوړي او 1 بوجۍ اوړه کمک ورسره وکړئ. امروز برای فامیل‌های دیگر همزمان مواد غذایی 3 قلم مواد غذایی توزیع نمودیم. از جمله 50 کیلو آرد است، 10 لیتر روغن و 5 کیلو شکر. په ورته مهال له مرستو برخمنې شوي کورنۍ د مرستو په ترلاسه کولو خوښي څرګندوي او په راتلونکي کې د ورته بشري مرستو د دوام غوښتنه کوي. بستر به سیلاب‌هایی که بدن متضرر شده بودیم و سرابیش که قبلا ما برای ما کمک کردیم هفته‌ای بازار کلی لخت و حالی هم 1 قلم مواد دادم و از دې تشکر می‌کنیم. د سرې میاشتې ډېره مننه کوو. د سرې میاشتې کمک راورسېدی، ام نقطه ام غذایي. په دشتیرچي ولسوالۍ کې د وروستیو سیلابونو له امله پر زیانمنو شوو کورنیو د خوراکي توکي داسې مهال ویشل کېږي چې تر دې وړاندې هم افغاني سرې میاشتې د فدریشن دفتر په مالي همکارۍ د دې ولسوالۍ په 500 سیلاب ځپلو کورنیو نغدې پیسې ویشلې وې.